بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ورونو او خويندو مسلمانانو، تاسو ته په چینل باندې حاضری کوم. تاسو به په خیر یې، الله مو په خیر ساته. ټول پریشانای الله مو په خوشحالو باندې بدل کا. نن اکثر خلک د دې مابین، یعنی د خپل مابین کې د دشمنی او د بغض، د حسد او د کینو سره مخامخي، او د یو بل سره دشمنیانې، بغضونه او کینې او حسدونه. او اکثر داسې په کورونو کې خپل بیبي او خاون هغوی په مابین کې نفرت وي، او بیا هغوی ته مسلې د طلاقو پورې یا د جدایي نورې مسلې داسې مخې ته راشي. نو نن زه تاسو ته د دې دپاره یو بهترینه وظیفه د الله د کتاب او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مخې ته خیمه، او چې کله هم تاسو دا وظیفه استعمالوئ او په دې باندې په صحیح معنو سره عمل کوئ او دا په صحیح معنو سره ولولئ په اوداسه کې، نو یقینا چې هغه دشمنی، هغه بغض، هغه حسد، هغه کینه، هغه به په محبت باندې بدل شي. هغه وظیفه هغه دا ده چې کله یو انسان په مابین کې د چا سره محبت کول غواړي، خو محبت جایز وي، ناجایز نه وي. کله چې محبت ناجایز وي، نو الټه د وظیفې نقصان او وبال د هغې ضرر هغه به په دغه ویونکي باندې، خو چې همیشه وظیفه کوو چې هغه د خیر ذریعه ګرځي او هغه د خوشحالۍ او د محبت ذریعه ګرځي، د هغه د خوشحالۍ او د محبت سبب وګرځي، خو چې هغه محبت زمونږ او ستاسو هغه د فساد نه وي، هغه د دشمنۍ او دارنګې د ناروا او د ګناه سبب نه وي. د هغې دپاره 286 کرته 286 ځله به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، او په اوبو به دم کې، یعنی اوبه به پې دم کې، او چې چا سره محبت کول غواړئ هغه اوبه به پې وڅښئ. نو انشاءالله العزیز چې هغه سړي به د ستا سره محبت او مینه په حکم د الله باندې پیدا کی، خو د هغې وجه به هم دی چې هغه محبت شرعي وي او هغه د ګناه سبب نه وي. 286 ځله به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، اول او آخر کې به درود شریف ووایئ، او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه وکړئ 286 ځله. اوبه به پې دم کې، او په کوم کس سره محبت کول غواړي په هغه باندې به وڅښئ. انشاءالله العزیز هغه محبت او مینه هغه به ستاسو په مابین کې پیدا شي، خو د دې احتیاط به کوئ چې دا سبب د نقصان نه وي. که سبب د نقصان وي یا د ګناه محبت وي، نو هغه به الټه نقصان به هغه ویونکي ته پیښیږي. الله دې په موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.